تراب صاحب د افغانستان د درد ترجمان و. تراب صاحب د افغانستان بلبل و. تراب صاحب د افغانستان له درد واقف شخص و. دلته درنه خاموشي، غمګین ماحول او د خلکو کتارونه د یو حماسي شاعر روح ته لاسونه لپه کوي. د څنګ یارانې وایي د توراب تشه به تر ډیره ډکه نه شي. نو یقینا چې د تراب صاحب مرګ چې دی دا د لر او بر پښتنو دپاره او د ټول هېواد دپاره ډېره لویه ضایعه وه. تراب صاحب به ډېر وخت کې بیا تکرار نه شي. زه خو یم چې بیخي به د تراب صاحب ځایناستې پیدا نه شي، ځکه چې تراب صاحب د پښتنو هغه خواخوږي او چې پښتنو له هغه درکونه او هغه ځایونه وښودل چې چا نه شو کولی چې مطلب او د شعر په ژبه باندې ډېر په نزاکتانه انداز باندې زورواکي او جبرواکي دا ټولې مطلب د شعر په ژبه باندې ډېر په نزاکتانه انداز باندې د وګواخل مطلب د شعر په ژبه او هغوی مطلب دې مجبور کړ چې خپل ګریوان کې سر ښکته کړي. تراب صاحب چې بدبختانه به وایم چې نن موږ سره نشته، خو چې کله موږ سره و یو سپین شاعر و، یو هغه څوک و چې د ټولنې هغه سترګې وي، هغه یو روحیه ورکوله، یو شعور انسانانو ته ورکوه. خصوصا بیا په دې کې د ډېر کار وکړه چې دولت و که تیر دولت و هغه نه تیر و که نن دولت و ده ته یې د ولس خبره وکړله، ده ته یې د ولس ستونزې وویلې. سپین شاعر و، نن چې موږ یې نه لرو او موږ سره نشته، بدبختانه به وایم چې داسې بیا د ده ځای به ډک نه شي او نیمګړتیا یې ډېره ده. مطیع الله تراب تیره شپه خوست ولایت کې له دې فاني نړۍ کوچ وکړ. سحر مهالي جسد ننګرهار ته انتقال شو او د جلال آباد په ښار کې د جنازې لمونځ ادا شو. د دغه انقلابي شاعر د دویمې جنازې لمونځ د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ په کوز بیار کلي کې ادا شو. ټول کور کلی ولس د ده نه خوشحاله دی، هېڅوک ته نه بده خاطره د ده نه لري. دلته موږ سره ډېر کم وخت تېر کړی دا 20 کاله وشو چې موږ نه مسافر دی او موږ د ده دیدن ته هر وخت ډېر لیوال چې دلته به راغله کلیوال دا ټول ولس خلک دا چې څوک غږ اوري په موبایل کې دا ټول د ده د غږ ته ډېر لیوال او ډېر ښه اخلاق، ډېر ښه سړیتوب او کورنۍ ته دې الله پاک صبر جمیل ورکړي. د هیواد نوموتی انقلابي او حماسي شاعر ارواحات مطیع الله تراب په همدې کلي کې خاپوړې کړي. مطیع الله تراب تازه د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی و چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ. له هغې وروسته مطیع الله تراب کوزي پښتونخوا ته هجرت وکړ. له یو څه موده تېرېدو وروسته بیرته د هیواد خوست ولایت ته راغی او شاوخوا پوره 20 کاله په خوست ولایت کې میشت و. مطیع الله تراب وصیت دا کړی و چې په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. هماغه و چې نن د مطیع الله تراب جسد د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوز بیار کالاخیلو کلي کې په همدې پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.